قدرمنو دوستانو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. خبرې نه اوږدوم، فقط دومره یادونه کوم د کاکړ فاونډیشن له پیجونو او دې تر څنګ سوشل میډیا کې مو دغه انځورونه کتلي وي. دغه کاکا چې د کاکړ صاحب څنګ ته ناست دی، هغه تصویر همدا شېبه تاسو ګورئ چې دی په کوم حالت کې دی. زه هېڅ هم نشم بیانولی. زه مخکې دغسې شوم، د وجود مې داسې شو لکه هر طرف ته چاینډوبا وي چې دی مې ولیدو، ځکه دا د الله تعالی یو امتحان ده او دی دننه هیلی کېږي لکه څنګه چې الله تعالی دغه مرض پېښې همدغسې ترې اخلي. نو په ژوند کې مشکلات وي، ستونزې وي، باید دغلته لاړ شو، د دغې کسانو باید پوښتنه وکړو او تپوس یې وکړو. هغه څه چې زموږ له وسې پوره وي باید همکاري ورسره وکړو. ته باور وکړه چې کابل کې به هم ډېرې کورنۍ وي، خو دغه کس تر ډېرو مستحق و چې له کابله تر خوسته دلته راغلي او هغه څه چې د رهبرۍ لخوا امکانات او ممکنه وه همغه مرسته د کاکړ خیریه بنسټ د رهبرۍ لخوا ورته آماده شوه او راوړله. کاکړ صاحب هم دلته ورسره ناسته، دغه ماشومان دي، دوی ته بوټونه، د دې تر څنګ خوراکي مواد د ژمي او نقده مرسته هم ورسره وشوه. د کاکړ صاحب د کور ودان وي، نو دغه څه تصویرونه مې نور هم آماده کړي، د ویډیو په پای کې تاسو وګورئ او که چېرته تاسو هم غوښتل د دوی سره مرسته وکړئ زموږ په واسطه د کاکړ خیریه بنسټ په واسطه هغه شمیرې هلته شته دي، تاسو ته غوښتل خپله مستقیم د ده سره وکړئ چې موږ سره په اړیکه کې شي. بلکل بلکل الله تعالی دې بس روغ صحت درکړي حاجي صاحب، خدای دې روغ کړه او په ټولو لیدونکو باندې غږ کوم چې د حاجي صاحب لپاره لاس په دعا شئ ورته دعا وکړئ. کور ودان ډېره ډېره مننه. پر قسمته نن مې تا څخه ګیلې وکړلې، وخت ګیلې وکړلې، دومره خفه شوم چې ځان ته مې خیرې وکړلې، زر خیرې وکړلې. پر قسمته نن مې تا څخه ګیلې وکړلې، وخت ګیلې وکړلې.